السلام علیکم مرګرو دا لکو پیجنې کنه دا ویډیو کړل واوري ته 400 کې کنه ته 400 کې خبره واوره زاو زما خاندان دونه پاور دی پکې چې ستا په شانتي یو بړوا اسلامي وطن ته پردی خزر اوستي او خلکو له به بوتلا ما ته ستا خزه سیټ نخ کاری او ستا خویان دی او ستا مور چې دې پاک وطن ته یو پښتنه خزه د پښتون په جامه کې راوسته او بیا دغه بړوا پښتنو له غیرت ورکو چې کار کوي کنه ستاسو خزم راولم او ګجر قوم په خلکو وکنزو غون ډیره په خلکو وکنزو غون پښتون په خلکو وکنزو او تاسو خو بړواګان یې تاسو په پاکستان کې هغه خلک یې چې زه ټول دنیا ته دا وایم چې دې سړی سپورټ کوله والا چې تاسو خپل خزم چلوي او تاسو خپل رونم چلوي او تاسو د نور خزم راولي او خلکو له بوزي تاسو بړواګان یې دلته د الله کور دی دلته خانه کعبه ده دلته مدینه ده دلته د پښتون سپینه جامه ده دلته د پښتون شمله ژوندی ده دلته د پښتون کرتور ژوندی دی دلته د اوسه پورې نه پنجابي او بنګالي نه څه کار کړی تاسو د خپل سړي مور کړلې ولکه د دې سړي معلومات وکړئ کړه د خور او خزه ټیکوا ما پانسی کوي کړه د مور ټیکوا نو ما پانسی کوي چې کومه ذاتی بړواګان او کونیان دي چې پردی خزي چلی دا که په سعودي عرب کې یو کړه سعودي عرب نه بار ابا د بړواګانو مرګري او ناران د نارانو مرګري دي بقایه چې سونه کونیان یې ما ته ځان بد ښکاري چې دار یو سړی جواب ورکوم خودونه راته ویم که ته ستا په شانتي چې نور سونه مرګري دي تاسو خزو چلول والا او خزو چلول والا موږ په یو وطن کې کامیابی ته نه پریدو ان شاء الله او د سړي کار دی کړی دی دا سټ د لګانو دی تا د سړي کار کړی دی او چا چې استعمال کړی هغه هم راښکاره شي ان شاء الله پښتنو له د کاروبار سونه وخت کیږي چې موږ د چا د کاروبار خلاف نو کال مخکې موږ د आवाज ولینو چتاو دلته چې د نورو پښتنو کاروبارونه دي او په میلیونونو ریالونه ګټي دا غو مخنیوي ولې موږ نه کوو د خزه چلوله خزه بړواو د مرګري بړواګان دي او دا بړوا دی دا خزه به خلکو له بوتله د شپې به 3000 ریال اغسته دا په دې خزه پسې خلک راټولول تاسو اوس په سعودي عرب کې کونې ورکوي او روپۍ به ګټئ او په ښځو باندې او موږ بې عزته کوئ په سعودي عرب کې داسې پښتانه دي چې 10-20 هزار ریال پی دین ګټي خو پردی ښځې نه دي راوستې ای کونیانو کنجرانو ورشیرې کوئ پسې چې زما سونه مرګري یئ په ښځو روپۍ ګټئ دلګانو ځان نشئ ساتلی په ښځو روپۍ ګټئ خلکو له بوزئ هېڅ ستاسو په غیرت دې نالت شي هېڅ ستاسو په ایمان دې نالت شي بې غیرته خلکه ای بې غیرته مخلوقه چې څوک هم نه دی بړوا مرګري